کابل کې د امریکایي پوهنتون پخواني استاد تیموتی ویکس او د اوسني مسلمان جبرائیل عمر مړینه. د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس ومړ. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه له طالبانو سره یرغمل و وفات شو. استرالیایي تیموتی ویکس او امریکایي کیفن کینګ په 2014 کال کې له کابله اختطاف شول او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقاني په شمول د 3 تنو په بدل کې خوشي شو. د له ازادېدو وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان یې جبرائیل عمر نوم کېښود. ښاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین خانې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې د چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله ومړ. د بریتانیا ځانګړو ځواکونو منلې چې افغانستان کې بېګناه کسان وژلي. د بریتانیا ځانګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي دي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بېګناه افغانان وژل او ټاپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چې نن چهارشنبه یې خپور کړی ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د پا وزارت یې د بی بي سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. د بی بي سي په څېړنه کې راغلي چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو 10 کاله وړاندې د مشکوکو سخت دریځو په ضد عملیاتو کې 54 کسان وژلي چې خپلو پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خپلواک تحقیق پر مهال یو سرتیري ویلي ده او ملګري افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د روزنې یو مرکز په نښه کړ چې ټول کسان یې ووژل شول، خو په خبره یې وروسته معلومه شوه چې هلته وژل شوي بې وسلې کسان وو.